د دې د دې پلار ورک شو. دوستانو دا عکسونه په وینو کې لت پت دي. دا د دوی مورکۍ ده چې شهیده شوې ده. دا مور څنګه شهیده شوه؟ کوټه ومړېده. کوټه پې ونړېده. د دوی پلار چېرته ده؟ د دې د دې پلار ورک شو. په هلمند کې چې لوی مې شهید شو دغه ماته پاته شوي پلار نه لري. هم د مور خلاص هم د پلار دغه ماته ناست. داسې بچې داسې مخ یې خواته واړه. پلار دې څومره وخت کېږي چې نادرکه ده؟ 2 مایه 3 مایه. دوستانو دا خبرې نشي کولی. دا ماشومان د دوی مور شهیده شوې ده، کوټه پرې راغورځېدلې، بیا پلار ماسې لادرکه ده. دغه مور ده زړه مورکۍ ده. دا خو مورجانې دا څوک ده؟ ته وګوره دا څوک ده؟ دغه یې مور ده. دا یې مور ده؟ څه ووایم؟ خدای ته ژاړم، خدای ته ژاړم، خدای ته نالې وم. دغه ټوله شهیدان. دا دوستانو دا عکسونه په وینو کې لت پت دي. دا د دوی مورکۍ ده چې شهیده شوې ده. دا مور څنګه شهیده شوه؟ کوټه ومړېده. کوټه پې ونړېده. فرمان ومړېده. دا ماشومان څومره وخت کېږي چې یتیمان دي؟ 60 کال یې درېیم کال کېږي. درېیم کال یې کېږي. درېیم کال دغه هلک یې دغه کوچنک دغه هلک فقط انجلۍ پسې ده. بیا مورې د دې د ګټې څوک شته؟ نه زه ولاړم. ته یې؟ ته خو خپله هم لاسونه دې داسې رپېږي مورې، مریض هم ښکاري. دغه زما د غاړې ته په کور کې 6 کسه یم. 6 کسه؟ 6 کسه. 2 تللي دي، 4 موږ. هلته وګوره دا کور دغه څه ځای کې څه ویډیو. ماښام چې څه دغه کوچنیان په ملا اچوم، ملا مې ماته ده، پښتۍ مې مات کړې. خوا دې راته ګورې په دغه سیال کې یم، نیم کاله یم. دا سترګه مېوه مې دید نه کوي. په یوه سترګه په یوه سترګه دغه اوس ما د دوی کالي ګنډل په یوه سترګه یم. راځئ دوستانو یو څو سهولت دغې کورنۍ ته راوړو. د دې کورنۍ درد داسې ده چې دا یې مورکۍ ده د دوی. دا دې مور ده بچې؟ انا یې. دا دې مور ده؟ هغه یې مور ده. دا دې مور ده؟ پلار دې څومره وخت کېږي چې ورک ده هغه؟ دغه هم ډېر وخت کېږي. مور دې چې کله مړه شوې بیا پلار هم تاسو ته نه ده راغلی؟ نه. دوستانو الله تعالی دې په ټول ملت باندې ورحمېږي. مور شهیده شوه، پلار کور خوشې کړه. دا یې د مور ده، نه یې ده. دا ماشومان یتیمان دې ته ورپاتې دي. راځئ دوستانو په تاسو ټولو باندې غږ کوو د دغې کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلو. دغې کورنۍ ته یو څه داسې برابر کړو چې یو څه خو هغه مور و پلار خو موږ او تاسو ورته نشو راوستلی، اما یو څه اندازه خو به راحته وي. د خوراک او څښاک نه خو به راحته وي. په تاسو ټولو باندې غږ کوم چې د دغې کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلئ. دا و دوستانو د نن ورځې خپرونه. تر څو بیا زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی رب مو سپارم د الله پاک.